له افغانستان نه جرمني ته څوک د خپل کورنۍ یا ځینې ملګري څه رقم را دعوتولی شي؟ کوم امکانات دی او چاته دا امکانات ورکول کېدلی شي؟ څوک دا امکانات لري؟ دا هم دوی برخې لري د کورنۍ د غړو راوستل جرمني ته. یو هغه کسان دي چې دلته قبول شوي وي او پناه قبول شوي وي یو ډول نه یو ډول. هغه کسان که هلته د کورنۍ غړي پاتې وي او دوی په انټرویو کې ویلي وي چې زموږ د کورنۍ غړي هلته شته، د قبولۍ نه وروسته دستي باید دلته د هغوی د راوستلو دپاره غوښتنه ثبت کړي له دولتي ادارو سره، او وروسته بیا په د جرمني په سفارت کې هلته ترمین یا اپاینټمنټ واخلي، وخت واخلي په اسلام آباد یا ډیلي کې، او کله چې هغو ته وخت ورشي هغو ته خپل سندونه وړي او دوی ته بیا چانس شته. اگر چې اوس وخت ډیر غواړي ځکه له بده مرغه په افغانستان کې د کنسولي چارې د جرمني سفارتونه په مخ نه وړي، وخت غواړي ممکن یو کال یا 2 کال یا له دې نه هم ډیر وخت واخلي، خو دوی د کورنۍ غړي راوستلی شي. خو د کورنۍ په غړو کې مهمه دغه ده چې یوازې هغه کسان شامل دي چې مخامخ سړي سره اړیکه لري یا د کورنۍ ډیر نږدې غړي دي، لکه د ښځې میړه یا د میړه ښځه او همداشان اولادونه. او یا که څوک دلته زیر سن راغلی وي، عمر ډیر کم وي، بل سرپرست ونه لري په جرمني کې، هغوی کولی شي بیا خپلو مور او پلار راوغواړي. نو د دغو کسانو دپاره چانسونه شته. او بله دویمه ډله هغه خلک دي چې دلته راغلي وي، قبول شوي وي، خو هغه وخت کې مثلا واده نه وکړی، مجردان چې یوه ډیره برخه افغانان دغه برخه جوړوي. د دوی دپاره بیا یو مشکل دی. مخکینۍ ډله چې وه قبول شوي کسان چې وو، د هغوی څخه بیا هغه د اولادو د راوستلو په وخت کې شرایط اسانه وي، مثلا دونه کار نه غوښتل کیږي یا نور د کور غوښتنه، د غټ کور غوښتنه یا د شانو نه ورنه کیږي. خو دغه نور کسان چې بیا د راولي بچیان یا ښځه راولي یا نامزاد او نامزاده داسې کسان چې موږ خلک اوس ډېر راولي ځوانان، دوی دپاره بیا شرایط لږ سخت دي. یو شرط یې همدغه دی چې دوی باید دلته کار وکړي، عاید ولري، کور ولري، او بل مهم شرط یې دغه دی چې هغلته چې څوک راولي هغه کس باید تر A1 پورې جرمني ژبه په افغانستان کې زده کړي، یا د ګویته انسټیټیوټ نه یا بل معتبر انسټیټیوټ نه. هلته په فکر کوم افغانستان کې اوس نشته، په هند یا اسلام آباد کې هغه سند واخلي د ژبې، او دا ډېر یو ستر مشکل دی چې موږ خلک ورسره مخ دي له بده مرغه. ځکه هلته چې څوک مېرمنې اوسېږي، خصوصا چې خلک یې راولي، هغوی ته دا چانس نشته چې ژبه زده کړي، او اکثره یې بېسواده دي. نو د دوی دپاره یو ډېره ستره جنجال او مشکل دی. اگر چې د قانون د مخې د جرمني قانون کې دا ویل شوي دي چې که څوک نشي کولی یا معقول عذر ولري، هغوی ته ممکن په استثنا کې راوړل شي او دغو کسانو نه د جرمني ژبې د سند غوښتنه ونه شي. خو استثنا ډېر وخت د جرمني چارواکي نه مني. بیا یو چانس بل هم شته چې ممکن هغه هم که ډېر کسان دا غوښتنه وکړي، ممکن چارواکي ونه مني. د بېلګې په ډول که دوی وغواړي چې له ډاکټر نه داسې یو سند واخلي چې د دوی میړه یا ښځه نشي کولی چې جرمني ژبه زده کړي ځکه ذهني مشکل لري یا بل هر څه چې ورته دوی یا نور روغتیایي مشکل لري، دا هم یو شاید استثنا وګڼل شي. خو وروسته شاید بیا دا چانس هم ډېر کم شي، ځکه ټول کسانو ته به هم دا ډول سندونه د قبول وړ ونه ګڼل شي. نو دغه یو مشکل او ستونزه شته، او هیله ده چې بالکل انجینر صاحب، که چیرې داسې څوک وي، ما ملګری دی مثلا په افغانستان کې غواړم هغه را دعوت کړم، یا دعوت په کومو شرایطو باندې کولی شم هغه را وغواړم؟ زه باید نشنالیټي ولرم یا مثلا زه باید کار وکړم؟ د دې لپاره هم داسې څه شته؟ ځکه افغانستان داسې یو هېواد دی چې څوک چې راځي ځینې بیا بېرته نه ځي، که نه؟ دغه امکانات یې ډېر دي. دا چانس د ټولو لپاره شته. که څوک قبول شوي وي دلته، که جرمني د تابعیت سند ولري او نه لري، هغوی کولی شي څوک را دعوت کړي. خو هغوی لپاره هم باید خپل عاید ولري، په بانک کې یو څه پیسې ولري، محدودې پیسې دي، ډېرې هم نه دي، او کور د هغوی لپاره د اوسېدو ځای ولري، بیمه ورته واخلي. خو مهمه دغه ده چې اوس وخت کې له بده مرغه د افغانانو دغه ډول ویزې تقریبا 100% ردېږي او هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي، ځکه کوم کسان چې تر اوسه راغلي وو هغه هم دلته پاتې شوي دي، بیرته نه دي تللي. نو د دې له کبله د خلکو د راوستلو چانس تقریبا 0 شوی دی.